أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب يقينا الله شلون كيد داني والنوا او داډکی يخرج الحي من الميت راو باسی ژوند د مړینا ومخرج الميت من الحي او راوستون کې ده مړ من الحي د ژوندینا ذالکم الله دا الله دے فَأَلَّا تُوفَقُونَ پس پکم طرف تا تاسو اولی دے شیا ان اللہ فالق الحب والنوا. ربط د دې آیت د مخکې سره داره د مشرکانو په شرک باندې دلیل اغنشته ده، نو د الله په توحید باندې دلیلونه هغه بیانوي او دې آیت کې دلیل عقلی هغه بیانوي. ان الله فالق الحب یقینا الله چون کې د دانو والنوا او دا ډکو ده فالق الحب. فالق د فلقنه ده په اصل کې د دې معنی د چول سری کولا او تفسیر زاد المسیر کې د دې معنی ذکر کړی دا په معنا د خالق باندې. ان الله فالق الحب، حب دا جمع د حبتون دا یعنی دانه، والنوا جمع د نواتون دا اډو کی ته ویل کیږي، زړی ته ویل کیږي. ان الله فالق الحب یقینا الله شلون کې د دانې و نوا او دا ډوکی یخرج الحي من الميت راو باسی ژوند د مړینا یخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي او راوستون کې ده او راوستون کې ده مړ من الحي د ژوندینا ومخرج الميت من الحي ذالکم الله دا الله دے فَأَلَّا تُوفَقُونَ پکم طرف تا تاسو اولی دے شیا تُؤْفَقُونَ تعرضون وتعبدون غیره. علامہ ابن کثیر رحمه الله وی سرنګ تاسو اولیدل شي او د الله نه ما سوا د بل چا عبادت کوي
وتعبدون غیره فالق الاصباح شلون کے د سبا دے وجعل اللیل سکنا گردولی دا شپا لپارا د آرامو والشمس انوار والقمر سپوږمۍ حسبانا لپاره د حسابو ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زورور ذاتو العلیم پوهیدون کی دا مخکی د ځمکې احوال دلیلو نو اوسو د آسمانی احوالو سره دلیل بیانیا فالق الاصباح دلته مضاف هغه حذف دی اے فالق ظلمت الاصباح یعنی چون کې د تیارې د سبانا زکه تیار چوي او دا غینا سبا راو باسی یا علماء داس تعبیر پالقو ظلمت اللیل بالاصباح چون کې د تیار او د شپې په سبا ښکارا کولو سره نو فالق په معنا د مظهر سره دی یعنی ښکارا کون کې د سبا دی چون کې فلق چول دا سبب د اظهار نو په دی وجه د فلق لفظ هغه ذکر کړو اصباح صباح او صبح د دې درې واړو یو معنی ده یعنی ابتدا او شروع د ورځې اصباح ویل کېږي د فجر رڼا ته ویل کېږي او بیا علماء وی چې ګوره د الله داسې یو قدرت دی چې الله رب العزت سمدس رڼا هغه نه راکاږي او نو سمدستو تیار راولي وې دا ځکه چې دا په انسانانو په نفسونو باندې بوج راولي که ستاسو خیال وي یو انسان غرمو کې ګرځي او اچانک یو د ورځې یو تیارې کمرې ته وردن نشي څومره بوج پې راځي او یا یو انسان رڼا کې او اچانک رڼا تیارې کې وي اچانک رڼا ده شي نو لدی وجنا قلاره باندې رڼام راولي او په قلاره باندې سره راولي تیارهم اگر راولي فالق الاصباح چون کې د سبا ده وجعل الليل سكنا ګرځول د شپه آرام والا شپه کې دو قسمه سکون اغوي یو سکون هغه پکې داوي چې د انسان د بدن نه چې کم طاقت تله یو ستړیواله راغلی نه پدې سره هغه طاقت واپس راشي او دمو پدې کې سکونی باطینی هم شته سکونی باطینی داره چې د ورځې د دنیا شر هغه شور هغه ختم شي بس د شپې په قلاری شي او بل دار چې انسان په کې الله بندگی مو کې د شپې نو دې سره سکون میلاو شي استاد خیال د ورځې دا غړې دا ټکا ټکا کوي په انسان بینه پويږي د کدار د گاړو شور دی او د خلکو د خبرو شور دی او نور چا په کیو شي سٹارټ کله داغه شور شپه شي بس اری او شي هغه په آرام باندې شي والشمس
نور والقمر سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب حسبانا یومان دا للحساب المقرر لاجل مسمى یعنی ګرځوي دی په حساب مقرر سره چې هغه یو خاصو نیټه ده چې دا غینه پسو بیا به قیامت برازي او دویم قولو مفسرین داده یا د پارا د حساب د ورځو او د میاشتو او د کلونو او درېمه معنا یا د پارا د وشتو د شیطانانو رجوم للشیاطین ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب ذات چې په هده دې کې اشاره ده د خبرې ته چې دا تقدیر سوکو نشي بدلوله او اشاره ده چې دا خپل په طبیعت او خاصیت سره نه دی پیدا شي بلکې دا الله یو فاعل مختار او هغه پیدا کړی دی العزیز کې اشاره ده چې دا هیڅ شی داغه نصر نشي اړولې علیم کې اشاره ده چې الله د دې په احوال باندې عالم دی وهو الذي او الله غزاد دی جعل لكم النجوم چې ګرځولې دي تاسو لپاره ستوري لتهتدوا بها چې لار بیا مومئ بها باغ سرافی ظلمات البر پتیرو د وچی والبحر او د دریاب کې قد فصلنا الآیات یقینا مونږه جدا بیان کړی دي آیاتنا لقوم یعلمون لپاره د قوم چې پوهیږي دي کې بلو دلیل عقلی دی وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا قتاده رحمه الله فرمای چې ستورو کې درې پایدې دي ستورو کې درې پایدې دي یو لارا معلومه ولا لکه دې آیت مبارکه کې نن سبا خو د خلک نه پويږي په ډیرو خبرو باندې په خوا خلک با پویدو داستوره په دې طرف باندې ده نو لار داسې ده لارا په دریاب کې هغه به په دې باندې هغه معلومه ولا اها او دویما زینت السماء دستور دا د اسمان د پار زینت د سورۃ ملک پنځم آیت کې ویا او درېما رجوم الشیاطین په دې باندې شیطانانو وشتل شي د دین علاوه اخوا که څوک دا ویره دي کې دادی او دادی نو دا اس ځان ستړی کوي قد فصلنا الآیات یقینا مونږه جدا بیان کړي دی آیاتونه لقوم یعلمون د پاره د قوم چې پوهیږي وهو الذي انشاكم من نفس واحده خاص الله اغزاد چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د جنس یونا فمستقر تاسو لرا زید آرام ومستودعون او زید خودلو ده قد فصلنا الآیات یقینا موجودا بیان کړي دی آیاتونه لقوم یفقهون لپاره د قوم چې پوهیږي دی کې بل دلیل عقلی ان پوسیره وهو الذي خاص الله غزاد ده انشاکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د جنس ایونا فمستقر تاسو لرا زید آرام
ومستودعون او زید خودلو ده فمستقرون د دې خبر هغه پټ ده فلکم مستقر و مستودع نو ستاسو د پارا زید قراری او زید امانتو اغشته ده او بیا تفسیر او زاد المسیر کې په دې باندې ډیرو تفصیل او وضاحت هغه کړی ده مستقر ستوي مستودع هغه ستویل کېږي نو یو معنی دا مستقرون زید قراری او دوسیدو په دنیا کې ده زید قراری دوسیدو په دنیا کې ده لکه سورۃ بقره کې تیر شوی ولکم فی الارض مستقرون مستودع دا په قبر کې ده ځکه قبر د انسان د پاره د امانت ځای ده لکه سورۃ محمد صلی الله علیه وسلم کې وایي والله يعلم متقلبكم ومثواكم او دویم فرق علماء ذکر کوي مستقر فی الارحام ومستودع فی القبر یعنی پرحیم کی اوسېدل او په قبر کې خودل دا الله ته معلوم دی الله ته پته د بل چا تر دی علم او اغنشته دی دریم قول دار مستقرون فی اصلاب الاباء ومستودعون فی ارحام الامهات بعضی قراری والوی پشاگانو د پلارانو کی او بعضی کی خودلې شي پرهیمونو د میاندو کی سلورم قول دار مستقر کمزه کی چې د شپې پناهی حاصلې مستودع کمزه چې مري پنځم قول دار مستقرون هغه دې چې ډېر موده پورې ژوند دیوی مستودع هغه دې چې پیدایش سره هغه زره وفات شي پیدا شي او بیا وفات شي افمل هازو استقرار وذو استزداع یعنی بعضی نفسنا قرارین ان کې وی ډېرې موده پورې او باغا چې امانتو کې خود شي یعنی پیدا شي او بیا زر وفات شي ادو کسان هوټل کې وینا سو روټي خواله یو بل تل الګ پلار د څنګه وفات هغه یې داسې و داسې بیا داسې بس هغه چې خبره ختموله دته نه روټي خواله و بیا هغه ته ورستا پلار څنګه وفات شو بس بیمار شو مړ شو خام کو بس خبره د سکله لاندې ورته ختم کړل وګوره بعضی انسان پیدا شي او بیا شي وفات شي او شپږم ها مستقر نه مراد روح ده مستودع د دین مراد هغه بدن ده لقوم یفقهون د پاره د قوم چې پوهیږي فقه ویل کېږي جوور او باریک علم تا لکه چې د یو شی پراز باندې پوهېدل نو په دې سيزونه کې باریکي زیات ده په دې وجبانی یفقهون ویل امام راغب رحمه الله ویا الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد فهو خص من العلم فقه غائب علم تا په حاضر علم سره رسیدو ته ویا نو دا د علم نه خاص ده ان الله فالق الحب یقینا الله شلون کې د دانه والنوا او دا ډکی یخرج الحي من الميت راو باس ژوند د مړینا ومخرج الميت من الحي راوستون کې د مړ من الحي د ژوندینا ذالکم الله د الله ده
فالنا توفکون کم طرف ته تاسو اوړېدی شئ فالق الاصباح شلونکی د سبا دی وجعل اللیل سکنا ګرځولې دا شپه د پاره د آرام والشمس انور والقمر سپوږمۍ حسبانا لپاره د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زورور ذات العلیم او پوهیدونکی دا وهو الذی الله غزاد دی جعل لكم النجوم چې ګرځولې دي ستاسو لپاره ستوري لتهتدوا بها چې لاره بیا مو پاغې سره فی ظلمات البر په تیارو د وچې والبحر او دریاب کې قد فصلنا الآیات یقینا موجوده بیان کړي دي آیاتونه لقوم لپاره قوم یعلمون چې پوهیږي وهو الذی خاص الله غزاد دی انشاکم چې تاسو پیدا کړي من نفس واحده د جنس یونا فمستقرون تاسو لرزه د آرام و مستودع زید خودلو ده قد فصلنا الآیات یقینا موجوده بیان کړي دي آیاتونه لقوم نپادا قوم یفقهون چې پوهیږي اللهم قومنا فوقك واجرنا